بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یم د اووم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. په تېره ویډیو کې موږ د اووم ټولګي فزیک مضمون لومړی فصل پای ته ورسوی او راځو د اووم ټولګي فزیک مضمون څلورم لوست کې نن موږ او تاسو دویم فصل را شروع کوو چې په دویم فصل کې به موږ او تاسو قوه وپېژنو. دا چې اووم ټولګي نو واضح خبره ده چې زیاتره زده کوونکي به د قوې د نوم سره نااشنا واوسي. دوی به په دې نه پوهېږي چې دا قوه په اصل کې ویل کېږي چې شته. انشاءالله چې د نن ورځې په درس کې به تاسو د قوې په اړه هغه موضوعات چې تاسو باید په اووم صنف کې په هماغه موضوعاتو باندې پوه واوسئ، هغه موضوعات به تاسو ټوله د په ننني لوست کې زده کړئ او په هماغه موضوعاتو باندې به ستاسو سر خلاص شي. راځو د اووم ټولګي فزیک مضمون څلورم لوست ته. ګورئ، نن موږ او تاسو قوه وایو چې دغه قوه چې ده دې ته په خپله په انګلیش کې دې ته فورس ورته ویل کېږي او دا عموما د اف په تورې سره ښودل کېږي. که چیرې موږ قوې ته راسو نو داسې ویلی سو چې قوه چې ده هغه په اصل کې یو عامل دی. قوه چې ده هغه په اصل کې یو عامل دی د کوم په واسطه سره چې موږ مثلا شیان چې دي هغوی د یو د سکون د حالت څخه په حرکت باندې راولو، یا مثلا د حرکت د حالت څخه هغوی په سکون په حالت باندې راولو. نو داسې ویلی سو چې قوه په خپله یو عامل دی چې دا د یو جسم په شکل کې بدلون راولي یا په ځای کې بدلون راولي. په اصل کې کله چې موږ یو شی ټیل وهو یا یې راکشوو یا یو شی پیچو، دا په اصل کې موږ پر دا جسم باندې یو اندازه قوه واردوو چې د قوې په واسطه سره بیا دغه څه کېږي، دغه کار سرته رسېږي. د مثال په توګه سره مثلا زه تاسو ته یو مثال داسې درکوم. تاسو فرض کړئ چې مثلا دا چې دی دا د یو کاغذ یو ټوټه ده. فرض کړئ دا د کاغذ یو ټوټه ده، موږ څه لرو؟ یو کاغذ یو ټوټه لرو. دغه د کاغذ ټوټه چې ده دا یو مکمله او سمه ټوټه ده. زه لازم پر دغه جسم باندې یو قوه واردوم، پر دې داسې قوه واردوم چې دغه کاغذ چې دی دا مثلا سره پیچمه. دا جسم چې کله زه مثلا سره وپیچم نو د دې څخه مثلا تاسو فرض کړئ چې په نتیجه کې د دې څخه داسې یو شی لاسته راځي. اوس دغه جسم چې د خپل شکل بدل کړي دا د یو عامل په واسطه یې بدل کړي. یعنې عامل څه شو؟ هغه دا و چې موږ دا جسم ټینګ په لاس کې سره وپیچي. وخت چې دا جسم موږ وپیچي معنا دا چې پر دې جسم باندې موږ قوه وارده کړه چې د قوې په واردولو سره د جسم په دغه شیپ یا هم د دې په کوم شکل چې دی په دې شکل کې بدلون رالی. نو موږ داسې ویلی سو چې پیچل چې دی هغه په خپله یو ډول قوه ده. یا تاسو فرض کړئ د مثال په توګه سره مثلا دا موږ داسې یو میله لرو. فرض کړئ چې مثلا دا چې ده دا یو میله ده چې دغه میله موږ غواړو څه وکړو، قط یې کړو او د دې شکل ته بدلون ورکړو. وخت چې زه غواړم د میلې شکل ته بدلون ورکړم نو زه د دې میلې پر دا یوه سر او پر دا بل سر باندې یو اندازه قوه واردوم. وخت چې پر دې جسم باندې مې قوه وارده کړه نو دا جسم چې دی دا مثلا خپل شکل ته بدلون ورکوي او په داسې یو شکل باندې دا سره کم کېږي، بدلېږي. وخت چې دا جسم په داسې یو شکل باندې بدل سو نو دلته چې دغه جسم د څه شي په واسطه سره خپل شکل ته بدلون ورکړي، یعنې د دغه حالت څخه د دویم حالت ته رالی، دغه ته پخپله چې ویل کېږي قوه ویل کېږي. یعنې موږ پر دې باندې قوه وارده کړله او د قوې د واردېدلو په نتیجه کې دا جسم خپل شکل ته بدلون ورکړي. نو د دې مثالونو څخه موږ داسې ویلی سو چې کله چې مثلا موږ پر یو جسم باندې قوه وارده کړو یا هم یو جسم مثلا ټیل وهو یا یې راکش کړو یا هغه پیچو، دا په اصل کې موږ پر دې جسم قوه واردوو چې په نتیجه کې یا د دې یوه ځای ته بدلون ورکوو یا یوه شکل ته بدلون ورکوو. مثلا د ځای د بدلون نه د مثال په توګه سره زه داسې مثال درته راخلم. تاسو فرض کړئ چې دا څه ده دا د ځمکې سطحه ده. صحیح دی؟ د دې ځمکې پر سطحه باندې دغه مثلا یو جسم پروت دی. پر دې ځای باندې مثلا موږ یو جسم لرو چې دغه جسم زه غواړم دا د دغې نقطې څخه دا جسم انتقال کړم و دې نقطې ته. تاسو فرض کړئ چې ما دا جسم د دې نقطې څخه را انتقال کړئ و دې نقطې ته. یعنې مثلا که په علمي اصطلاح ورته راسو داسې ویلی سم چې د A د نقطې څخه مې دا جسم د B نقطې ته انتقال کړي. اوس چې دا جسم ما د A د نقطې څخه د B نقطې ته انتقالوي نو دلته خو موږ زه باید پر دا جسم یا پورې وهمه د دې خوا څخه یا د دې خوا سره راکش کړم. نو کله چې مثلا زه پر دې جسم باندې دا جسم مثلا پورې وهمه نو په اصل کې زه پر دې باندې یو قوه واردوم. دغه جسم چې کله موږ پورې وهو دغه پورې وهل په خپله یو قوه ده. دا چې ټیل وهو یې دغه ټیل وهل په خپله یو قوه ده چې موږ یې پر دا جسم باندې واردوو او د هغه په واسطه سره دا جسم د دې ځای څخه دې ځای ته څه شي کوي؟ انتقالېږي. د دې ځای څخه و دې ځای ته حرکت کوي. هغه د دې کوم موقعیت چې دی په موقعیت کې بدلون رالی. صحیح دی؟ یعنې د A د نقطې څخه د B نقطې ته رالی. د چیش په واسطه سره د ټیل وهلو په واسطه سره موږ دا جسم ټیله کړي یا مو پورې وهئ، هغه د دغه ځای څخه رالی و چیش ته و دې ځای ته. اوس په دې ځای کې ګورئ هر شی چې دی هغه خپل ځان ته یو ثابت اندازه قوه لري چې په هماغه اندازه قوه پر وارده کې بیا دا جسم ته مثلا کېدای شي چې موږ ځای ته بدلون ورکړو یا کېدای شي چې مثلا موږ دا جسم څه وکړو داسې قط یې کړو لکه دغه جسم چې دی. نو هغه اندازه قوه چې دغه جسم یا مثلا د ځای دغه په هغه په واسطه سره د دې ځای بدلېږي، هغه اندازه قوه چې موږ پر وارده کړو نو موږ کولی شو چې د جسم ځای ته بدلون ورکړو یا مثلا د هغه شکل ته بدلون ورکړو.
نو د دې ټولو مثالونو څخه موږ د قوې تعریف داسې راخیستلی سو چې قوه خپله یو عامل ده چې دا ساکن جسم په حرکت راولي او متحرک جسم ساکن کوي. ساکن جسم په حرکت راولي لکه مثلا دغه ځای کې تاسو ولیدئ چې دغه جسم پر دې ځای باندې پروت و. کله چې موږ پر دې قوه وارده کړه د قوې په واسطه سره مو دې ځای ته انتقال وکړ. دا یو ډېر ساده مثال دی. یو بل مثال مثلا یو متحرک جسم ساکن کوي. دغه لپاره مثلا تاسو فرض کړئ چې دا څه شی ده، دا یو سطح ده سیدی پر دې سطح باندې مثلا موږ دلته څه شی لرو، داسې یو سپیریکل شکل لرو. دغه جسم چې دی دا مثلا د حرکت په حال کې دی، د لوړې سطحې څخه دا د راښویېدو په حال کې دی و د لاندې سطحې ته. زه راځم مثلا په دغه ځای کې زه غواړم دا جسم نور دغه ځای څخه څه وکړي، دغه ځای کې مثلا دا جسم نور د سکون په حالت کې پاتې سي، دا نور حرکت ونه کړي. نو زه راځم پر دې جسم باندې مثلا په دغه ځای باندې قوه واردوم او دا جسم پر دغه ځای باندې څه کوم دروم یې. کله چې دا جسم د دې قوې سره مخ سي نو د قوې په واسطه سره نور دا جسم پر دغه ځای باندې درېږي او کوم حرکت چې کوي هغه حرکت یې نور درېږي، یعنې دغه متحرک جسم مو ساکن کړي. دغه کوم کار چې مو سرته ورسوي دا مو هم د فورس یا هم د قوې په واسطه سره دغه کار څه وکړي سرته مو ورسوي. نو موږ داسې ویلی سو چې قوه خپله هغه عامل ده چې یو ساکن جسم متحرک کوي او یو متحرک جسم چې دی هغه ساکن کوي. او په عین حال کې دغه درې مثلا فعالیتونه چې دي مثلا ټیل وهل د مثال په توګه سره چې تاسو یو شی پورې وهئ یا هم ټیله کوئ، یا مثلا دغسې مثلا پیچل دي، تاسو یو جسم مثلا پیچئ، همداسې مثلا راکشول دي که جسم تاسو څه کوئ راکشوئ یې مثلا. دا کوم درې سره حرکتونه چې دي دا درې سره ته په اصل کې د قوې په نتیجه کې کیږي. یعنې که چیرې تاسو یو جسم ټیل وهئ دا تاسو په اصل کې قوه پر واردوئ پر دې جسم باندې. که تاسو یو جسم پیچئ دا په اصل کې تاسو قوه پر واردوئ، او که تاسو یو جسم راکشوئ دا په اصل کې تاسو فورس یا قوه پر واردوئ پر دې جسم باندې. نو دا درې سره حرکتونه چې تاسو کله سرته رسوئ په اصل کې تاسو پر اجسامو باندې قوه واردوئ. نو قوه چې ده هغه پخپله یو عامل دی، دا پخپله دا یو شی نه دی، دا یو عامل دی چې یو ساکن جسم متحرک کوي. متحرک معنا په حرکت یې راولي. په څه شی راولي؟ په حرکت کې. دغه متحرک خپله په حرکت کې، یو جسم چې کله په حرکت کې وي دا چې ساکن جسم متحرک کوي معنا دا چې ساکن جسم په حرکت راولي. او دا ساکن چې دی دا پخپله د سکون په حالت کې چې کله وي، یو جسم چې په حرکت کې نه وي، یو شی چې شي وي په حرکت کې نه وي دې ته بیا څه ویل کېږي؟ دې ته ساکن ویل کېږي. یو شی چې په حرکت کې وي متحرک ورته ویل کېږي. او کله چې یو شی ساکن وي نو هغه ته بیا څه ویل کېږي؟ هغه ته پخپله موږ ویلی سو چې په حرکت کې نه وي یعنې ولاړ وي پر یو ځای باندې. نو د قوې تعریف لکه څنګه چې مخکې درته ویله یو ځل بیا داسې درته وایم چې قوه خپله یو عامل ده چې د جسم شکل او حالت بدلون لامل ګرځي. دا یو تعریف سو. مثلا یو تعریف یې ما داسې درته وکړي چې قوه یو عامل ده چې ساکن جسم په حرکت او متحرک جسم په ساکن کوي. دا یو تعریف سو. بل تعریف یې داسې دی چې قوه یو عامل ده چې د جسم د شکل او حالت بدلون لامل ګرځي. واضح خبره ده چې ما تاسو ته وویله چې پر یو جسم باندې مثلا موږ قوه وارده کړو، د هغې شکل ته بدلون ورکړو، دا پخپله یو قوه ده. ولې دا ټیل وهل دا پیچل راکشول دا ټوله د قوې په نتیجه کې کیږي. نو دا ټوله دا ټوله تعریفونه د قوې لپاره صدق کوي. په دې هیله چې د قوې کوم عمومي مفهوم چې و په هماغه باندې ستاسو سر خلاص سوی وي. ګورئ که چیرې موږ په کتاب کې مثلا تاسو شکلونو ته وګورئ، په کتاب کې موږ مختلف شکلونه لرو، مختلف مثالونه یې راکړي دي. مثلا په یو ځای کې وګورئ یو سطحه ده، پر دې سطحه باندې څه شی ولاړ دی؟ مثلا یو موټر ولاړ دی. تاسو فرض کړئ چې مثلا دا څه شی دی؟ مثلا پر دې سطحه باندې دا موټر ولاړ دی. دا موټر چې دی هغه مثلا خراب سوی دی. دا څه شی دی؟ خراب سوی دی. اوس دی غواړي چې دغه موټر چې دی مثلا تیل یې خلاص سوی دی. تاسو فرض کړئ چې دغه موټر دی او د دې موټر چې خلاص سوی دی تیل یې خلاص سوی دی. وخت چې د موټر تیل خلاص سوی دی نو په دې وخت کې دی غواړي چې دا موټر څه وکړي؟ دا موټر مثلا تر پټرول پمپ پورې ورسوي. تاسو فرض کړئ چې مثلا په دغه د A په نقطه کې دا موټر ولاړ دی، دوی غواړي چې دا موټر د B نقطې ته ورسوي. ولې په دې نقطه کې دلته څه شی دی؟ یو پټرول پمپ دی، خو موټر ولاړ دی حرکت نه کوي. دلته مثلا یو دوه کسان راځي. تاسو فرض کړئ چې مثلا څه شی کېږي؟ یو دوه کسان راځي او دا موټر څه کوي؟ دا موټر مثلا پورې وهي، دا موټر داسې پوش کوي. وخت چې دوی دا موټر پورې وهي او دا د پورې وهلو په نتیجه کې د موټر د پورې وهلو په نتیجه کې دا موټر حرکت کوي او دا کرار مثلا په حرکت راځي او په نتیجه کې مثلا د B نقطې ته رسیږي. یعنې په دغه ټیل وهلو په واسطه سره دا موټر په حرکت کې راځي او موټر مثلا د دغه نقطې څخه انتقالیږي و دغه نقطې ته. دغه چې دغه اشخاص دا موټر ټیل
بیل وهي یا یې پورې وهي دا په اصل کې پر دا موټر باندې قوه واردوي چې دغه قوې په نتیجه کې دا موټر خپل ځای ته مثلا څه کوي بدلون ورکوي نو دا خپله چې شوه دا په خپله هم د قوې په واسطه سره سرته رسیږي یا مثلا په دې شکل کې چې مثلا پر یو میلې باندې دوی قوه واردوي تر څو د دې شکل ته بدلون ورکړي نو د میلې پر یو سر او بل سر باندې قوه واردوي د کوم په نتیجه کې چې د دې شکل ته چې کوي بدلون ورکوي نو دا ټول د قوې په واسطه سره سرته رسیږي اوس ګورئ د قوې په واسطه سره چې بیا کار سرته رسیږي د قوې په واسطه سره چې بیا مثلا یو کار وسي یا ونسي هغه ټول موضوعات بیا موږ په کار کې راځو چې مثلا د مثال په توګه اوس بیا یو شخص دی مثلا پر دیوال باندې قوه واردوي وایي زه غواړم د دیوال څپو کړم چپه یې کړم اوس دا شخص چې غواړي دا شخص چې غواړي چې دغه دیوال چې دوی غواړي چپه یې کړي نو دوی دومره قوې ته ضرورت لري چې هغه قوه مثلا تر دغه دیوال چې مثلا ولاړ دی هغه د دې قابلیت ولري چې د دیوال څپه وکړي چپه یې کړي نو موږ ما تاسو ته مخکې هم وویل چې د هر شي لپاره موږ یو اندازې قوې ته ضرورت لرو دا قوه خپل مقدار لري خپل اندازه لري د هر څه لپاره چې موږ هغه ته ضرورت لرو تر څو جسم په حرکت راولو یا هم متحرک جسم څپه وکړو ساکن یې کړو خو په عموم کې موږ باید دلته قوه وپېژنو په اووم صنف کې پر دې موضوعاتو بیا موږ په 11 صنف کې بحث کوو دلته باید موږ فقط قوه وپېژنو چې قوه څه ته ویل کېږي او همدارنګه مثلا د څه شي د قوې په واسطه سره کم کارونه سرته رسیږي په دې هیله چې تر دې ځایه پورې پوه سوي اوس ما تاسو ته خبره وکړه چې قوه هم خپل اندازې ته ضرورت لري چې یو اندازه قوه مثلا پر اجسام باندې واردېږي چې د هغه په واسطه سره بیا هغه کار چې موږ غواړو وکړو هغه مثلا سرته رسولی سو نو دا چې موږ د قوې اندازه څنګه معلومه کړو چې دا قوه څومره ده یا یو شی څومره قوې ته ضرورت لري د هغه لپاره موږ ته باید د قوې واحد معلوم وي تر څو موږ دغه قوه چې یو کمیت دی دا دغه واحد سره پرتله کړو او د دې اندازه موږ څه وکړو لاسته یې راوړو نو د دې لپاره زه راځم د قوې واحد ته د قوې واحد یا هم دې ته ویلی سو چې یونټ اف فورس مخکې مې تاسو ته ویلی چې قوې ته موږ څه وایو قوې ته فورس ویل کېږي نو یونټ اف فورس یا هم د قوې واحد چې دی هغه په خپله څه دی د قوې واحد ته که چیرې راسو نو داسې ویلی سو چې د قوې واحد چې دی هغه نیوټن دی د قوې واحد څه دی نیوټن دی د قوې واحد نیوټن دی چې دا په خپله د ان په تورې سره ښودل کېږي او نیوټن چې دی دا یو عالم و یو د فزیک یو عالم و چې دا په فزیک کې همدارنګه په ریاضي کې دا ډېرې لاسته راوړنې لري دا عالم چې دا د فزیک په برخه کې د جاذبې قوې په اړه باندې موږ ته نیوټن په نامه سره عالم بحث کړی دی او په دې اړه یې موږ ته مکمل ټوله موضوعات راښولي دي نو قوه چې ده نو په دې خاطر د ده په ویاړ سره د قوې واحد ته د نیوټن نوم ورکول سوی دی چې دا د خپله د ان په تورې د غټ ان په تورې سره ښودل کېږي نو د قوې واحد چې څو هغه په خپله نیوټن دی همدارنګه نیوټن چې دی دا د قوې داسې ویلی سو چې یا غټ واحد دی یا نارمل واحد دی صحیح دی داسې ویلی سو چې غټ واحد دی یا نارمل واحد دی خو قوه په یو بل واحد سره هم اندازه کېږي چې هغه د ډاین په نامه سره یادېږي قوه د ډاین په نامه سره واحد په واسطه سره هم اندازه کېږي چې ډاین چې بیا دی دا بیا د قوې د اندازه کولو کوچنی واحد دی دا د قوې د اندازه کولو کم واحد دی دا د قوې د اندازه کولو کوچنی واحد دی ګورئ نیوټن د قوې د اندازه کولو غټ واحد دی مګر ډاین چې دی هغه بیا د قوې د اندازه کولو یو کوچنی واحد دی اوس موږ کولی سو چې ډېر په اساني سره یو چاته ووایو مثلا چې ته 100 نیوټنه قوې ته ضرورت لري چې ته پر دا موټر وارده کړې تر څو موټر ته حرکت ورکړي یا مثلا یو څوک ماته وایي وایي ما څه وکړه دا شی مې راپورته کړي زه ورته یم په څومره اندازه قوه دې راپورته کړي هغه ماته مثلا وایي په 2 زه یم په 2 څه شي مثلا وایي د 2 په اندازه مې دا شی څه وکړي راپورته کړي زه څه شي د 2 په اندازه دې څنګه راپورته کړي د 2 متره په اندازه دې راپورته کړي دا د جسم دغه وزن 2 کیلوګرامه دی د چی څنګه دې راپورته کړي نو بیا ماته وایي د 2 نیوټنه قوې په واسطه مې راپورته کړي نو دلته بیا ماته داسې معلومیږي چې پر دا جسم باندې 2 نیوټنه قوه وارده کړې ده چې دغه 2 نیوټنه قوې په واسطه سره دا جسم مثلا د ځمکې څخه راپورته کړی دی دا په خپله چې شوله دغه دا واحدات چې دي لکه څنګه چې ما مخکې هم د دې د اهمیت په اړه تاسو ته بحث وکړي واحدات چې دي هغه زموږ سره ډېره مرسته کوي تر څو موږ پوه سو چې مثلا موږ یو شی مثلا یو ځای یو قیمت وضع کوو د قیمت په وضع کولو کې موږ ته اسانتیا جوړوي موږ ته دا راښیي چې دا قیمت مثلا دا کمیت چې دی دا مثلا دغه واحد څو برابره دی یا مثلا موږ یو جسم باندې څومره اندازه قوه باید وارده کړو یا مثلا یو جسم مثلا اوږدوالی څنګه معلوم کړو د چی په واسطه معلوم کړو د چی سره مقایسه کړو نو واحدات چې دي هغه ډېر اهمیت لري په فزیک کې نو د قوې همدارنګه د قوې واحد چې دی هغه په خپله نیوټن دی او ډاین دی نیوټن چې دی هغه غټ واحد دی او ډاین چې دی هغه کوچنی واحد دی
اوس دلته په کتاب کې موږ او تاسو یو مثال لرو. په کتاب کې راته وایي مثلا تاسو فرض کړئ چې دا چې شي د ځمکې سطحه ده او دغه د ځمکې پر سطحه باندې یو چینجی پروت دی. د ځمکې پر سطحه باندې چې پروت دی، تاسو وایي فرض کړئ چې د ځمکې پر سطحه باندې یو چینجی پروت دی. اوس یو الوتونکی چې په هوا کې دا الوتنه کوي، یو الوتونکی دی، صحیح دی، وایي دغه الوتونکی غواړي چې دغه د ځمکې کوم چینجی چې دی وایي دا غواړي څه وکړي، راپورته یې کړي. نو وایي پوښتنه دا ده چې د الوتونکی څومره اندازې قوې ته ضرورت لري چې تر څو دغه چینجی د ځمکې څخه راپورته کړي. ستاسو کتاب کې بیرته همدې پوښتنې ته جواب ورکول سوی دی چې که چیرې دغه الوتونکی غواړي چې د چینجی د ځمکې څخه پورته کړي، نو دا الوتونکی د 0.1 نیوټن قوې ته ضرورت لري. د 0.1 نیوټن قوې ته ضرورت لري تر څو پر دا چینجی یې وارده کړي او هغه لوړ خواته څه وکړي، پورته یې کړي. یعنې د دې هغه مقدار څونه باید وي؟ د دې مقدار 0.1 نیوټن دی. اوس به تاسو وایاست چې د 0.1 نیوټن نو څومره دی؟ د دې لپاره ستاسو په کتاب کې یو خبره کړې ده او هغه په واسطه سره تاسو کولی شئ دا معلومه کړئ چې د 1 نیوټن قوه چې ده دا په اصل کې څومره قوه ده. ګورئ 1 نیوټن قوه چې ده تاسو یو نارمل سیب یا یو عادي سیب چې مثلا هغه نه ډېر غټ وي او نه ډېر کوچنی وي، یو نارمل یا هم یو عادي سیب چې تاسو پورته کوئ، هغه د ځمکې څخه مثلا تاسو پورته کوئ، نو تاسو 1 نیوټن قوې ته ضرورت لرئ تر څو دا د ځمکې څخه پورته کړئ. یا داسې ویلی سو چې یو سیب چې دی د 1 نیوټن اندازه د 1 نیوټن په اندازه سره دا چې شي لري، وزن لري، صحیح دی. یعنې دغه یو سیب چې تاسو پورته کوئ، تاسو 1 نیوټن قوې ته ضرورت لرئ تر څو دا سیب پورته کړئ. یا هم داسې ویلی سو چې یو سیب د 1 نیوټن قوې په اندازه سره وزن لري. یو سیب یا یوه مڼه د 1 نیوټن قوې په اندازه سره چې شي لري، وزن لري. د دې څخه تاسو اندازه لګولی شئ چې 1 نیوټن به څومره وي. دا په خپله چې شي و، دا د قوه همدارنګه د قوې واحد او د قوې په اړه چې کوم مهم موضوعات وه پر همغه باندې مو بحث وکړي. راځو موږ او تاسو د قوې یو بله موضوع چې په قوې پسې تړاو لري او دا ډېره مهمه موضوع ده، راځو پر همغه موضوع باندې هم بحث کوو. موږ او تاسو راځو د قوې او همدارنګه د فنر ترمنځ رابطه وایو. د قوې او د فنر ترمنځ رابطه وایو، یعنې قوه او فنر چې دي دا په خپل منځ کې یو رابطه لري، یو اړیکه لري چې مثلا دغه فنر ته تاسو په ځینې خلک سپرینګ ورته وایي چې په انګلیش کې دې ته سپرینګ ویل کېږي. د قوې او همدارنګه د سپرینګ ترمنځ څه رابطه ده؟ که چیرې مثلا موږ راسو، تاسو فرض کړئ چې مثلا دا چې شي دی، مثلا زه راځم تاسو ته یو مثلا دا یو سطحه ده او پر دې سطحه باندې یو سپرینګ چې دی مثلا راځړېږي. د مثال په توګه یو سپرینګ دی، هغه پر دې سطحه باندې په عادي حالت کې راځړېږي. فرض کړئ دا چې شي دی په عادي حالت کې دا سپرینګ پر دې ځای باندې راځړېږي، پر دې سطحه باندې راځړېږي. اوس زه راځم دغه سپرینګ اوس په عادي حالت کې پر دې سطحه باندې راځړېږي. زه راځم دغه سپرینګ یا فنر خو ټول انشاءالله پیژني، زه راځم پر دا سپرینګ باندې یو اندازه وزن راځړوم. پر دې سپرینګ باندې څه کوم؟ یو اندازه وزن پر راځړوم. کله چې زه مثلا پر دا سپرینګ باندې وزن وځړوم، نو دا سپرینګ چې دی دا د خپل عادي حالت څخه یو څه کېږي، یو څه کشش کوي، یو څه غځېږي. وختې چې دا سپرینګ سپوز مثلا فرض کړئ چې ما د ام کتله پر راځړولې ده، د ام کتله یا ماس خو ما تاسو ته په تېره ویډیو کې مو تشریح کړې چې ماس یا کتله څه ته ویل کېږي. کله چې مو د ام کتله پر دې جسم باندې راوځړول، نو د ام کتله چې ده دا پر د فنر باندې د 10 نیوټنه په اندازه سره قوه واردوي او دا څه کوي؟ لاندې راکشوي. یعنې د 10 نیوټنه په اندازه سره قوه پر واردوي لاندې طرف ته. کوم طرف ته؟ لاندې طرف ته د 10 نیوټنه په اندازه سره قوه پر واردوي. کله چې دا جسم باندې د 10 نیوټنه په اندازه سره قوه وارده سوله او دا جسم سپوز دا جسم باندې 10 نیوټنه په اندازه قوه پر وارده سوله، نو دغه جسم وایي په نتیجه کې 2 سانتي متره وغځېدی. 100 سانتي متره وغځېدی، 2 سانتي متره دا جسم وغځېدی. 2 سانتي متره دا جسم د عادي حالت څخه وغځېدی. کله چې مو د 10 نیوټنه په اندازه قوه پر وارده کړه، نو دا جسم د 2 سانتي متره په اندازه سره وغځېدی. اوس په کتاب کې سوال راغلی دی، وایي که چیرې موږ اوس راولاړ سو پر دغه فنر باندې داسې یوه کتله راوځړوو چې هغه پر دې باندې 20 نیوټنه قوه وارده کړي. څو نیوټنه قوه پر وارده کړي؟ 20 نیوټنه قوه پر وارده کړي. وایي تاسې وایاست چې فنر به څومره وغځېږي. ګورئ که چیرې موږ مثلا داسې یو جسم پر دې باندې وځړوو چې هغه پر دې باندې 20 نیوټنه قوه وارده کړي، نو په نتیجه کې واضح خبره ده چې فنر ډېر غځېږي. فنر څه کېږي؟ ډېر غځېږي، ځکه چې پر دې باندې داسې یو کتله راځړېږي یا داسې یو جسم پر دې راځړېږي چې هغه پر دې باندې
د 20 نیوټنه قوه واردوي کوم طرف ته؟ لاندې طرف ته. نو واضح خبر دی دا جسم څه به کېږي؟ تر پخوا ډېر راغځېږي یا هم ډېر کشش کوي. اوس پوښتنه دا ده چې نو که چیرې موږ دغه قوه چې ده دا 2 چنده کو نو په جسم په کشش کې یا په غځېدو کې به څونه اندازه توپیر راسي. راځم دا خبره تاسو دلته تشریح کوم او دغه خبره په اصل کې موږ ته د قوې او د فنر ترمنځ رابطه راښیي. ګورئ کله چې فنر په نارمل حالت کې و، مثلا په عادي حالت کې و، صحیح دی، فنر په عادي حالت کې و، هیڅ قوه پر وارده سوې نه وه، دا په خپل حال باندې پاتې و. کله چې موږ پر دې باندې داسې یو کتله راوځړول چې هغه پر دې باندې د 10 نیوټنه په اندازه سره قوه واردوي نو دی د 2 سانتي متره په اندازه سره د عادي حالت څخه وغځېدي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې قوه د فنر سره مستقیمه رابطه لري. کله چې قوه نه وه فنر په خپل عادي حالت کې و، هیڅ نه و غځېدلی. کله چې موږ قوه زیاته کړله پر فنر باندې مو قوه وارده کړه، د قوې په زیاتېدلو سره د دې کشش هم زیات سو، د دې غځېدل هم زیات سو. نو د دې څخه داسې معلومیږي چې قوه او همدارنګه فنر، قوه او فنر چې دی دا په خپل منځ کې سره کم رابطه سره لري؟ مستقیمه رابطه سره لري. دا په خپل منځ کې متناسب دي. سره کم متناسب دي؟ مستقیم متناسب دي. معنا دا چې کله چې قوه زیاته سي، کله چې قوه پر دغه فنر باندې زیاته سي نو د قوې په زیاتېدلو سره د فنر اوږدوالی چې دی یا د فنر کشش چې دی یا داسې ویلی سو چې د فنر غځېدل چې دی دا هم یا غځېدنه چې ده دا هم زیاتېږي. او کله چې دا قوه کمه سي، مثلا زه بیرته راسم دغه 10 نیوټنه قوه د دې څه ایسته کړم، دغه مثلا بیرته ځینې کټ کړمه نو دغه بیرته خپل عادي حالت ته ځي. دا فنر چې دی دا خپل عادي حالت ته ځي. ولې؟ ځکه چې پر دې باندې وارده سوې قوه له منځه ولاړه. نو د دې څخه موږ داسې ویلی سو چې کله قوه زیاته سي د فنر غځېدنه ورسره زیاتېږي او برعکس کله چې قوه کمه سي د قوې په کمېدلو سره د فنر غځېدنه چې ده، دا فنر چې څومره غځېږي دغه غځېدنه چې ده دا هم سره کم کېږي، ورسره کمیږي. چې په نتیجه کې موږ داسې ویلی سو چې قوه او فنر چې دي دا یو د بل سره مستقیمه رابطه لري یا مستقیم متناسب دي یو د بل سره. نو پر هغه اساس دې پوښتنې ته هم ډېر اسانه جواب ویلی سو. هغه دا چې کله چې په لومړي سر کې پر دې باندې د 10 نیوټنه په اندازه قوه وارده سوې وه نو د 2 سانتي متره په اندازه سره وغځېدي. اوس دا قوه که چیرې 2 چنده سي یعنې 20 نیوټنه سي نو واضح خبره ده چې د دې غځېدنه هم د دې څه شي کېږي 2 چنده کېږي نو بیا به 4 سانتي متره دغه فنر څه به وسي وبه غځېږي. نو ځکه په څه خاطر؟ په دې خاطر چې دوی یو د بل سره مستقیمه رابطه لري. اوس دلته دغه د فنر چې دی هر فنر چې دی دا په عادي حالت کې تاسو په فنرونه لیدلي وي، ځینې فنرونه ډېر نازک وي او ځینې چې بیا یې هغه ډېر ډبل وي. اوس هر فنر خپل ځان ته هغه د اعظمي حد لري د قوې. کله چې پر دوی تر هغه زیاته قوه وارده سي نو بیا دوی بیرته خپل عادي حالت ته نه ګرځي. مثلا تاسو فرض کړئ چې پر یو فنر باندې مثلا چې هغه د 20 نیوټنه اعظمي قوې پورې تر استقامت لري تر هغه ځایه پورې دا کولی سي چې مثلا قوه څه وکړي وزغمي. کله چې هغه قوه ځینې سي بیرته عادي حالت ته تللی سي. خو که چیرې زه راسم پر دې فنر باندې 10 نیوټنه قوه پر وارده کړم نو واضح خبره ده چې فنر خپل فنري خاصیت چې دی هغه د لاسه ورکوي او که دا قوه موږ بیرته ځینې ایسته هم کو دا بیرته خپل عادي حالت ته نه ځي. نو دغه قانون چې دی دا په خپله د رابرټ هوک په نامه سره د یو عالم په واسطه سره دغه قانون تشریح سوی دی. د رابرټ هوک په نامه سره د یو عالم په واسطه سره دغه د قوې او د فنر ترمنځ کومه رابطه چې ده دا تشریح سوې ده. نو موږ داسې ویلی سو کله چې پر یو فنر باندې د دې هغه د څومره قوه چې دا برداشت کولی سي تر هغه زیاته قوه پر وارده سي او د قوې په ایسته کولو سره دا فنر بیرته عادي حالت ته ونه ګرځېږي نو په دغه وخت کې موږ ویلی سو چې فنر بیرته نارمل حالت ته نه ځي ځکه چې دا فنر نور د رابرټ هوک یا د هوک د قانون څخه دا څه په اوسو ووتی. ولې د هوک د قانون څخه ووتی؟ په دې خاطر چې پر دې باندې د دې د ظرفیت څخه زیاته اندازه قوه وارده سوله او دا خپل نارمل حالت ته بیرته نه ځي. ولې د هوک قانون خو موږ ته دا وایي کله چې تاسو پر یو فنر باندې قوه وارده کړئ نو په فنر کې په ثابته اندازه سره غځېدنه رامنځته کېږي، فنر غځېږي او کله چې داسې د قوه بیرته ځینې ایسته کړئ نو فنر بیرته عادي حالت ته ځي. دا د هوک قانون دی. خو کله چې تاسو پر یو فنر باندې دومره اندازه قوه وارده کړئ چې هغه نور هغه خپل د کشش خاصیت د لاسه ورکړي او بیرته خپل نارمل حالت ته ولاړ نه سي نو په دې وخت کې موږ ویلی سو چې دا د هوک د قانون څخه ووتی. یعنې دا فنر باندې د خپل ظرفیت څه شوه ډېره اندازه قوه وارده سوله.
دا خبره که زه چیرې په منظم ډول سره درته وکړم نو داسې ویلی سو که چیرې د یو فنر د ظرفیت څخه زیاته قوه پر د فنر باندې وارده سي نو فنر بیرته خپل حالت ته نه راګرځي لکه په دویم او دریم شکل کې چې دلته وګورئ په دې شکل او په دې شکل کې چې دوی بیرته خپل عادي حالت ته ګرځېدل که چیرې دومره قوه پر وارده سي چې دوی خپل حالت ته بیرته ونه ګرځېږي نو په دغه وخت کې دا د هوک د قانون څخه ووتي یعنې موږ داسې ویلی سو چې دا د هوک د قانون څخه نور ووځي دا د قوې او د فنر ترمنځ رابطه وه همدارنګه د قوې پیژندنه وه په دې هیله چې د قوې قوه مو په مکمل ډول سره پیژندلې وي د قوې واحد مو پیژندلی وي او ترڅنګ د قوې او د فنر ترمنځ په رابطه هم پوه سوي یاست چې قوه او فنر یو د بل سره مستقیمه رابطه لري پر فنر چې هر څومره قوه واردوي هغومره غځېږي خو د هوک قانون موږ ته دا وایي کله چې تاسو پر دا فنر قوه واردوي هغه خو غځېږي خو کله چې دا قوه بیرته ځینې ایسته کوي دا بیرته عادي حالت ته ځي که چیرې عادي حالت ته ونه ګرځي نو دا د هوک د قانون څخه وځي دا و د قوې او د همدارنګه د قوې او د فنر د درس په دې هیله چې کوم موضوعات چې مو په دې ویډیو کې وویله په هماغه موضوعاتو باندې مو سر خلاص شوی وي او کوم مشکل نه وي نو د دې درس په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې